د متی شپږم باب. خبردار چې د خپل دیندارۍ نمایش د خلکو په مخ کې ونه کوي. که تاسو داسې وکئ نو ستاسو د آسماني پلار سره هیڅ اجر نشته. هر کله چې تاسو څه خیرات کوئ نو ډنډوره کوئ یې مه، لکه څنګه چې یې ریاکاران په عبادت خانو او کوڅو کې کوي چې خلک یې وستایي. زه تاسو ته دا وایم چې هغوی خپل اجر پوره موندلی دی. نه، تاسو چې کله خیرات ورکوئ نو په داسې شان چې ګس لاس مو په دې خبر نشي چې ستاسو ښی لاس څه کوي. ستاسو نیکۍ دې خامخا په پرده کې وي او ستاسو آسماني پلار چې دا هر څه ویني چې تاسو یې په پرده کې کوئ هغه به د دې بدل درکوي. بیا دا چې تاسو چې کله دعا کوئ نو د ریاکارانو په شان مه جوړیږئ. هغوی دا ډیره خوښوي چې په عبادت خانو او چوکونو کې د دعا دپاره ودرېږي چې هر څوک یې وویني. زه تاسو ته دا وایم چې هغوی خپل اجر پوره وموندلو. کله چې تاسو دعا کوئ نو خپلې کوټې ته ننوځئ، ورپورې کئ او خپل پلار ته په زارو شئ، څوک چې د پردې په دغه ځای کې موجود دی. او ستاسو آسماني پلار څوک چې پټ رازونه ویني هغه به بدل درکوي. تاسو په دعا کې د نورو قومونو په شان تکرار مه کوئ. د چا چې دا خیال دی چې د ډیرو ویلو په وجه به د هغوی واورېدی شي، د هغوی پښې مه کوئ. ستاسو آسماني پلار ستاسو د غوښتو نه مخکې ستاسو په حاجتونو خبر دی. نو داسې دعا کوئ: ای په اسمان کې زموږ پلاره، ستا نوم دې پاک وي، ستا بادشاهي دې راشي، ستا مرضي دې په ځمکه پوره شي څنګه چې په اسمان کې پوره کیږي. مونږ ته نن خپل نننی رزق راکړه. زمونږ قصورونه معاف کړه لکه څنګه چې مونږ خپل قصوروار معاف کړي دي، او مونږ په ازمیښت کې مه اچوه، خو مونږ له د بدۍ نه امان راکړه. ولې چې باچاهي او قدرت او لویي تر همیشه پورې ستا دي. آمین. ځکه چې که تاسو د هغه چا قصور معاف کړئ چا چې در سره بد کړي وي نو ستاسو آسماني پلار به هم تاسو معاف کړي. خو که چېرې تاسو نور نه معاف کوئ نو ستاسو قصورونه به هم ستاسو آسماني پلار معاف نه کړي. او دا هم چې هر کله چې تاسو روژه نیسئ نو د ریاکارانو په شان ځانونه خفه مه ښکاره کوئ. هغوی خپل مخونه ځکه روانوي چې خلک ووایي چې ګینې د دوی روژه ده. زه تاسو ته دا وایم چې هغوی خپل اجر پوره موندلی دی. خو هر کله چې روژه نیسئ نو خپل سر غوړوئ او مخ وینځئ، د دې دپاره چې څوک دا ونه وایي چې ګینې ستا روژه ده. خو تش ستا آسماني پلار څوک چې په پرده کې دی او ستا پلار چې په رازونو آګاه دی هغه به تا ته ستا اجر درکړي. په ځمکه ځان ته خزانې مه جمع کوئ چېرته چې هغه بزې وهي او زنګ کیږي او غله ورپسې کنډر کوي او پټوي یې. خپل ځان ته خزانې په اسمان کې جمع کوئ چېرته چې نه بزې شته او نه زنګ چې دا خرابې کړي او نه غله چې ورپسې کنډر وکړي او په غلا یې یوسي. ځکه چې چېرته ستا خزانه وي هلته به دې زړه وي. سترګې د وجود ډیوې دي. که ستا سترګې جوړې وي نو ستا ټول وجود به رڼا رڼا وي. که سترګې دې خرابې وي نو ستا ټول وجود به په تیاره کې وي. بس کومه رڼا چې په تا کې ده که هغه هم تیاره ده نو بیا دا څومره لوی تورتم دی. یو غلام هم د دوو مالکانو خدمت نشي کولی. یا خو به هغه د یو نه کرکه کوي او د بل سره مینه، او یا به هغه د یو وفادار وي او د بل به هیڅ خیال نه ساتي. تاسو د خدای او د دولت دواړو یو ځای خدمت نشئ کولی. ځکه زه تاسو ته وایم چې د خپل ژوند دپاره د خوراک څښاک سودا پرېږدئ او د ځان په ټولو دپاره د جامو غم مه کوئ. آیا ژوند د خوراک څښاک نه او وجود د جامو نه افضل نه دی؟ د هوا مارغانو ته وګورئ، دوی نه خو کاري او نه ریبي او نه یې په خمبو کې جمع کوي، خو بیا هم ستاسو آسماني پلار هغوی له رزق ورکوي. تاسو د مارغانو نه ډیر غوره یئ. په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه په اندېښنو خپل ژوند یو ساعت قدرې زیات کړي؟ بیا د جامو اندېښنې د څه دپاره؟ لږ فکر خو وکئ چې سوسن څنګه په پټو کې راټوکېږي. هغوی نه خو کار کوي
او نور ریشي. خو بیا هم زه تاسو ته دا وایم چې سلیمان سره د خپل ټولې دبدبې د دوی په شان جامې نه وي اغوستې. که چېرې خدای هغه واښه چې نن شته او سبا په تنور کې سوځولی شي هغو ته دا رنګ جامې اغوستولی شي، نو هغه به تاسو بې جامې ساتي څه؟ ستاسو عقیدې څومره کمزوري دي. نو دا اندېښنې مه کوئ چې څه به وخورو یا څه به وڅکو یا څه به اغوندو. په دې ټولو څیزونو پسې نور قومونه ځغلي، ځکه چې ستاسو آسماني پلار پوهیږي چې تاسو ته د هر څه حاجت دی. تاسو د هر څه نه اول د خدای د باچاهۍ او د هغه د رښتینولۍ لټون کوئ، نو نور هر څه به تاسو ته پخپله حاصل شي. ځکه د سبا غم مه کوئ، سبا به خپل غم پخپله کوي. د نن دپاره نننی غم کافي دی.